بل څوک مړ کا اوس راغلی راسه څو وزنې مړی کا ماشوم څه په در کړي دي ماشوم خو نه دهشتګر دی ماشوم خو نه ټیرریست دی ماشوم خو نه د چا کور نړولی دی نه یې د چا د غور کړی دی نه زما په مدرسه کې نه یې زما په سکول کې سکول ویلی ستا په سکول کې سکول ویلی چې تا کم مایند سیټ ور جوړولی په هغه سکول کې سکول ویلی خو بیا د هم چې دا د پښتانه بچیان دي د پښتانه بچیان که هر ځای لویدل ته یې نه پرېږدې ته یې وزنې ته یې حلالوې ته یې په دماکو کې وزنې ته یې په مدرسو کې وزنې دا د نن ورځ هغه ورځ ده چې د باجوړ په مدرسه کې په دا نن ورځ باندې چې دماکه یې وکړه څو کسان یې د باجوړ په مدرسه کې 15 اتیا کسان د باجوړ په مدرسه کې مړه شول بیا په دغه ورځ باندې بیا په دا بل کال باندې بیا بله دماکه کوي د ای پی ایس په دغه باندې بیا ستا کسان در وزني بیا د لکي مروت د والیباغ په دغه کې باندې ستا کسان در وزني بیا ستا په وکیلان در وزني ستا د سکول په پولیس والا تاله در وزني تا کومه طبقه یې لکړې ده ولې وزنې پی ټي ایم دا وایي چې ته که هر څوک وزنې هر څوک مړه کوې د دې حساب به خامخا راړې خامخا به دا حساب ته راړې دا حساب دارنګه د پښتنو وینې زیاته نه دي ارزانه چې ته راسې څوک مړ کړي څوک به ستا حساب نه غواړي څوک به له تا سره حساب نه کوي پښتانه چې 50 کاله بعد بدل واخیم بل ورته یې تر بوره وخت تعزیله ده وکړه دا د تعزیلو خبره نه ده دا د پښتانه د حساب خبره ده 50 کاله بعد به هم سره کوو 100 کاله بعد به هم حساب سره کوو خو حساب به د ذرې ذرې وي پښتانه د بدوی په اقدارو پوهېږي پښتانه په بدوی پوهېږي چې بدي څنګه ده زه چې د چا نازولی مړ کړم بیا به له ما سره څه کېږي پښتانه په دې پیمانه پوهېږي پښتانه په دې پیمانه هم پوهېږي چې زه د چا یو نیم انچ مځکه لاندې کړم د دې په بدۍ هم پوهېږي چې له ما سره به څه کېږي پښتانه په دې هم پوهېږي چې زه له چا د پیسې په زور یوسم د چا جایداد لاندې کړم د هغه به له ما سره کوم ریاکشن هغه به له ما سره څه کوي ته لګیا یې 80 کاله زما د دې ژوب ډیویژن د یوه ژوب ډیویژن د دې په اسمان کې چې کوم جهازونه ترژي د دې جهازو د یوې شپې د 24 غنټو زما 4 کروڑ روپۍ جوړېږي د یوې شپې زما د ژوب د ډیویژن ټیکس جوړېږي د 80 کلو حساب ورته وکړه دا په تا پسې پاته دی په والله چې وخت راسي بېرته راکړې انشاءالله ته دا حساب راوړې 4 کروڑ روپۍ زما د یوې 24 غنټو د جهازو د انټرنیشنل جهازو زما ټیکس د ژوب ډیویژن جوړوي دا به ته راوړې د سماولنګ د ښکلې حساب به راوړې د بوري د کاسې د غره د ماربل حساب به راوړې د زرغونه غره د ګیس حساب به راوړې دا ټول شیان غواړو په دې باندې که زه غدار یم دا غداري خو موږ په جار کوو دا غداري خو موږ ښکاره کوو چې زه به خپل حق غواړم ته به ماته